د پښتو ژبې سره بدی بس پر موږ تمامه ده. هغه ورځ مې یو خبریال واورېدی ویل درځي چې د وزیر سره ملاو سو. هلکه خدای ووایه درځي چې د وزیر سره ووینو. دا میلو خو مې اورېدلی وو، دا ملاو بیا اوس وچشته وایي. دوی وایي د غوښ سره که شلومبې ملاو سي نو به ښه وي. داسې ووایه که د غوښ سره شلومبې ورسره وي نو به ښه وي. وای پلانکی شی په کراچي کې په دومره دی او په کوټه کې په دومره ملاویږي. وروره سم ووایه، دا پلانکی شی په کراچي کې په دومره او په کوټه کې په دومره خرڅیږي، ملاویږي نه. وای په شیدو کې اوبه ملاو دي، په شیدو کې اوبه کډې دي. همدغسې نو نور لکه ما او تا به کله ملاویږو، کله به لیدل کتل سره کوو. دا دوی سترګې خو راښکاره که د انځر ګل سوې. هغه ورځ په ټولنیزه رسنۍ کې مې د پوهنتون یو استاز واورېدی، داسې غږېدی. بیسیکلي زموږ د پروجیکټ دا کانسپټ دی چې د سوسایټي مایند سیټ ور چینج کو. اوس نو ورته کښېنه، د دوی څخه به موږ زده کوو. پښتانه وایي که څوک نه شرمیږي څوک به وشرموي. قربانه ملک سپیرکونډو وران کړی دی، رنګ د کاغانو بد دی.